کابل کې د مفتاح القرآن دارالحفاظ څخه لسګونه هلکان او نجونې د قرآن کریم د ترجمې او تجوید زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ او د دستاربندۍ مراسم یې په یوه غونډه کې ترسره شول. تعداد شاگردای ما 90 نفر است، هم از طبقه ذکور و هم طبقه اناث. 10 نفر از طبقه ذکور است که مکمل حافظ مکمل قرآن عظیمشان شدیم و 20 تن از طبقه خواهرا است که مکمل حافظه مکمل قرآن عظیمشان شدیم. مدت یک سال قرآن کریم خلاص کردیم و تشکر میکنم از استادایم که مرا تا اینجا رسانده. په غونډه کې ګڼ شمېر دیني عالمانو د فارغ شوو کسانو کورنیو ګډون کړی و. دیني عالمانو په خبرو کې له اسلامي امارت څخه د دیني علومو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم د پاملرنې غوښتنه وکړه. در هر عرصه قرآن کریم برای ما و شما راهنمایی های خیلی عالی و خیلی زیبایی دارد. پس هر ملتی که چنگ به قرآن کریم میزنه الله جل جلاله اون ملت را سرفراز دارین میسازد. که څه هم په دولتي ښوونځیو او مدرسو کې د لوړ عمر لرونکي نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو له بل لوري هغه کسان چې په خصوصي علمي مرکزونو کې د خپلو لوڼو د فیس ورکولو توان ولري د زده کړو په وړاندې ممانعت نشته او دیني زده کړې ترلاسه کولی شي. 22 نفر در بخش حفظ قرآن عظیمشان خواهرها را داریم، در حالی که 31 نفر مجموعه خواهرها فارغینی است که از بخش حفظ فارغ میشن. از 31 نفر فقط 22 نفر خواهرها هستند و 30 نفر دیگر در بخش تجوید داریم که همچنان 18 نفری از او از بخش خواهرهاست و بقیه‌اش از بخش برادران. همچنان در بخش تفسیر و حدیث و فقه 30 چند نفر ما فارغین داریم که از او جمله هم بیشترینشان خواهرای ما تشکیل میدن. له اسلامي امارت نه د ټولو هیوادوالو غوښتنه دا ده چې د هیواد بچیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. خواست ما از امارت است که مکتب‌ها را باز کنن و ببینن که دخترها امو مقامی را که میخواین در جامعه داشته باشن، چیزی را که خداوند برشان گفته، چیزی را که پیغمبر صلی الله علیه و برشان گفته، به طریق از اونمو بتونن زندگی خدا را پیش برن و تحصیل خدا را انجام بدن. له مفتاح القرآن دارالحفاظ څخه نارینه او ښځینه و د قرآن کریم د حفظ او تجوید زده کړې ترلاسه کړي دي چې د کورنۍ او ټولنې د سمون په برخه کې به ارزښتناک رول ولوبوي. 30 تن از شاگردان حافظ قرآن فارغ میشه و ما خرسند هستیم که این شاگردان را داریم درس خدمت به جامعه و دیگه خوشبخت هستیم که هم شاگردای دیگر داریم درس کتاب و درس تعلیم و تدریس. د غونډې په پای کې فارغ شویو حافظانو ته معنوي ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شول.